بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم چې ټول ملګري به ښه وي. نن به انشاءالله نیو ټیب شروع کوو چې هغه ته ویلی شي میلینګز ټیب. زه راغلم مایکروسافټ ورډ ته. دې کې موږ سره نیو ټیب څه شی دی؟ میلینګز ټیب. باید اول میلینګز زده کړو چې میلینګز څه ته ویلی شي او بیا یې په کمانډونو باندې کار سټارټ کړو. فرست ما سره میلینګ دی، میل دی، بیا را سره میلینګ دی او بل لاس فار ایگزامپل ایمیل دی. صحیح ده؟ ایمیل دغه به زده کړو. میلز خو تاسو پوهیږئ چې میل ټکسټ ته یا لیټر ته ویلی شي. میلینګ وایي خط کولو ته، ټو لیټر ټو سم ون. صحیح ده؟ ایمیل الکترونیک میل ته ویلی شي. ایمیل الکترونیک میل ته ویلی شي. موږ کولی شو چې په برق باندې د برق په ذریعې باندې یو ملګري ته، یو کس ته میل ولیږو، لیټر ورته ولیږو. همدغه شان میلینګ سټیپ کې موږ سره اکثره خبرې هغه د ایمیل په باره کې دي، د لیټر په باره کې دي، سرټیفیکیټ، لیبلز وغیره په باره کې دي. زه به کوشش کوم انشاءالله چې تاسو ته میلینګ ټیب په دوه ویډیوز کې ووایم. فرست ویډیو کې به موږ انشاءالله کریټ ګروپ وایو، لکه همدا ویډیو چې کوم ده، انویلپس او لیبلز. دویم ویډیو کې به انشاءالله سټارټ میل مرج ګروپ نه سټارټ اخلو تر فینش ګروپ پورې ټول به وایو، ځکه چې دغه کمانډونه د یو بل سره اړیکې لري او د یو بل سره ربط لري. زه راځم کریټ ګروپ ته. کریټ نوم نه معلومیږي، جوړولو ته ویلی شي. موږ کولی شو چې په دې کې انویلپس او لیبلز کریټ کړو. انویلپس وایي د خط پاکټ ته. فار ایگزامپل زه راغلم ایم اس پینټ ته. تاسو دلته شکل رسموم، لایک دا ما سره یو خط دی، دا د دې بیک سایډ دی. صحیح شو؟ کنټرول سی کنټرول وي دا مې دلته پیسټ کړو. دی را سره فار ایگزامپل بیک سایډ دی او دی را سره فرنټ سایډ دی. دا یې را سره فرنټ دی او دا یې را سره بیک دی. چې کله موږ یو چا ته لیټر سینډ کوو نو هغه لیټر موږ په انویلپ کې اچوو. دې ته انویلپ ویلی شي، یعنې د خط پاکټ ورته ویلی شي. کله چې موږ ټکس ولیکو په یو ورقه باندې، هغه موږ پرینټ کړو، هغه به موږ په دغه انویلپ کې انټر کوو او دغه انویلپ کې به یې اچوو، پوسټ خانې ته به وړو، پوسټ خانې والا به هغه ځای ته وړي. خو دې باندې به یې دوه ډوله اډرس لیکلی شوی وي. یو ته ریټرن اډرس ویلی شي، ریټرن اډرس چې هغه زما اډرس وي، کوم ځای کې لیکل شوی وي دې ځای کې هغه زما اډرس لیکل شوی وي. بل ته ویلی شي ډیلیوري اډرس. ډیلیوري اډرس هغه دې ځای کې لیکلی شوی وي، دغه منځ کې هغه اډرس لیکلی وي. صحیح شو؟ دغه ته څه ویلی شي؟ ریټرن اډرس. او دې بل ته څه ویلی شي؟ دې ته وایي ډیلیوري اډرس. ډیلیوري اډرس مطلب دا دی چې دغه اډرس ته به تاسو دا خط وړئ، دې ځای ته به تاسو دا خط لیږئ. صحیح شو؟ زه رالم فار ایگزامپل مایکروسافټ ورډ ته رالم، زه غواړم چې همدغه شان انویلپ جوړول غواړم. انویلپس باندې به تاسو کلیک کړئ. چې کله مو انویلپس باندې کلیک کړو موږ ته به دغه شان یو باکس راکړي. دې کې را سره فرست ډیلیوري اډرس دی، بل سره ریټرن اډرس دی. فار ایگزامپل دغه اډرس زه ورته لیکم. ډیلیوري اډرس ما ورته ولیکه چې دغه کس ته به تاسو دغه خط ولیږئ، دغه ملک کې دی، دغه پروینس کې دی، کوتل خیرخانه، سټریټ نمبر دیس ون، هاوس نمبر دیس ون. کوم ځای نه لیږل غواړئ، یعنې تا ته چې کله ریپلی درکړي، هغه کس چې کله ریپلی تا ته درکړي نو ته به ورته ریټرن اډرس ولیکئ. یا ریټرن اډرس د دې لپاره هم استعمالیږي چې فار ایگزامپل بعضې وخت دغه لیټر هغو ته ونه رسیږي یا د هغو اډرس دوی پیدا نه کړي، دوی تا ته واپس همدغه خط په همدغه اډرس باندې تا ته خپل راسینډ کوي. صحیح شو؟ زه دغه اډرس ورته لیکم. دا ورته ما خپل اډرس ولیکو. له دې نه پس تاسو کولی شئ چې دغه پرنټ هم کوئ، پرنټ کولی هم شئ. ایډ الکترونیک پوسټیج مطلب دا چې تاسو کولی شئ مایکروسافټ کمپنۍ سره ځان کنټکټ کړئ، دغه سافټویر به تاسو انسټال کړئ، ډالر پیمنټ به ورته وکړئ. تاسو کولی شئ چې خپل خط باندې د مایکروسافټ کمپنۍ څخه یو سټیمپ ولګوئ چې دا ضروري دی، یعنی ډېر عاجل به تاسو ته دغه ټکس لیکل کېږي. اومیټ مطلب دا دی چې ریټرن اډرس پکې زما مه راوله، زه ورته نری پکې راته وله. بیا د همدغه الکترونیک پوسټیج پراپرټیز تاسو هم دې ځای کې کتلی شئ چې هغه کله تاسو انسټال کړئ بیا تاسو کولی شئ د هغه پراپرټي هم دې ځای کې وګورئ. همدغه شان زه کولی شم چې همدغه ته آپشنز هم چینج کړم. آپشن باندې به زه کلیک کړم. زه کولی شم چې هغه سایز ورته چینج کړم، کوم سایز تاسو ورته غواړئ. فار ایگزامپل 14 ورته ولئ. مختلف قسمه انویلپس موږ سره راځي، د هغې مختلف قسمه سایزونه وي. تاسو سره که په پرنټر کې کوم یو سایز پروت وي تاسو به هماغه باندې کلیک وکړئ او ورته انتخاب به کړئ. ډیلیوري اډرس فونټ ورته چینج کول غواړئ، ریټرن اډرس فونټ ورته چینج کولی شئ، تاسو چینج کولی شئ. همدغه شان پرنټینګ آپشن ته زه راځم، زه کولی شم چې همدغه مختلف قسمه پرنټینګ په دې کې وکړم. فار ایگزامپل فیس ډاون دغه شان دی وي، دې شکل کې دی وي که دې شکل کې دی وي. صحیح شو؟ کلوک وایس روټیشن تاسو په دې شکل باندې چینج کولی شئ که په دې شکل.
صحیح شو. بیا که فار ایگزامپل تاسو سره په پرنټر کې مختلف قسمه ټرایګان وي، تاسو هغه ټرایګان هم ورته انتخابولی شئ. یا که فار ایگزامپل ته چې ما ته خپل حالت درته راولي، ریسیټ باندې به تاسو کلیک کړئ، تاسو ته به هر څه خپل حالت ته راشي. همدغه شان زه بیا رالم ډیلیوري ایډرس فنډ ته ځم چې ډیلیوري ایډرس فنډ دې ما سره په دغه کلر کې راشي. دا مې اوکې کلیک. زما والا چې کوم ایډرس دی هغه دې ما ته په دې شکل کې راشي. اوکې مې کلیک کړو، اوکې مې کلیک کړو. کله چې تاسو دغه ټول معلومات ولیکئ، تاسو به ایډ ټو ډاکومنټ باندې کلیک وکړئ، نو تاسو ته به اتوماتیکلی دغه راشي او دا به تاسو ته په دې ځای کې ښکاره شي. صحیح شو. زه راځم دې ځای کې معلومات ورته لیکم. زه وتم چې فار ایگزامپل دغه زما معلومات شو. صحیح شو. دا ورته فار ایگزامپل په دې کلر کې کا تاسو کولی شئ چې دا ورته اتوماتیک ته واړوئ. صحیح ده که نه. دا موږ سره ریټرن ایډرس دی او دا سره ډیلیوري ایډرس موجود دی. همدغه شان زه کولی شم چې له دې څخه مختلف کاپیانې هم بیا واخلم، د بل شان به سبا ته وایو. خو زه راځم بل کمانډ ته چې هغه ته ویلی شي لیبلز. کنټرول ان مې پریس کړو، میلینګز ته رالمه، بل سره لیبلز دي. که فار ایگزامپل تاسو غواړئ چې خپل د ریټرن ایډرس څخه لیبلې جوړې کړئ او هغه په سریخ پاڼه باندې چاپ کړئ، بیا تاسو کولی شئ چې په هر یو انویلپ باندې خپل ایډرس سریخ کړئ. همدغه شان تاسو کولی شئ په لیبل باندې کلیک کړئ، دې ځای کې یوز ریټرن ایډرس ورته والئ. ستاسو خپل ایډرس راغی، څو دانې ورنه جوړول غواړئ، آپشن ته به راشئ 30 پر پیج، اوکې نیو ډاکومنټ، تاسو ته به اتوماتیکلی 10 دانې خپل ایډرس یې راشي. صحیح ده که نه. همدغه شان که تاسو غواړئ چې دې ته ډیزاین ورکړئ، ډیزاین هم ورته ورکولی شئ. هماغه ټیبل والا آپشن راته راغله، دا په یو ټیبل کې راته راغله. دغه رو ډیلیټ لیاوټ ډیلیټ رو، دا رو ډیلیټ ډیلیټ رو، اتوماتیکلی به هغه رو هم راته ډیلیټ شي. بله خبره ما سره په دې کې څه شی ده، بیا زه لیبل باندې کلیک کوم، دې کې ما سره فول پیج اف د سیم لیبل یا سنګل لیبل. سنګل لیبل هم تاسو راوستلی شئ چې یو لیبل ورباندې جوړ کړه، یو لیبل وستلی شئ، یا که نه همدغه خبره ده لکه تاسو چې په دې آپشن کې ولي چې 10 دانې راته راوله، 20 دانې راته راوله، تاسو همدا پرنټ کولی هم شئ. پرنټ باندې به تاسو کلیک کړئ، تاسو کولی شئ چې همدغه لیبل یې پرنټ کړئ، نو اتوماتیکلی ماته پرنټ آوټ ووت. لیبل درته یو بل اگزامپل هم در کوم. زه رالم کنټرول ان نیو ته، میلینګز ته رالم، لیبلز. زه کولی شم چې په لیبل کې یا لیبلز کې خپل کمپني دپاره یا خپل ارګنایزیشن دپاره لیبلز جوړ کړم. فار ایگزامپل زما د سی پی اوګانو دکان دی او ما سره 100 یونټس یا فار ایگزامپل 200 یا 1000 سی پی اوګانې دي او په یو لیول کې دي، یعنی ریمونه، هارډ ډیسک کې، پروسیسر یې دا هر څه یو شان دي. تاسو کولی شئ چې د هغو دپاره لیبلز جوړ کړئ او بیا هغه لیبل ورباندې سریخ کړئ. تاسو به اکثره دکانو کې لیدلي وي که نه، نو زه راځم هماغه لیبل ورته دلته جوړوم. یا که فار ایگزامپل تاسو ته معلومات نه وي چې دا څومره جی بي دی یا څومره پروسیسر ته دی یا فار ایگزامپل څومره جی بي ریم دی، څومره جی بي هارډ ډیسک دی، تاسو کولی شئ چې هغه ورته خالي هم پرېږدئ، صرف لاین ورته وباسئ، بیا تاسو منولي په لاس باندې هغه ورته ولیکئ. زه به همدغه شان کار وکړم. دا ورته ما ولیکو، زه به آپشنز ته راشم، دې کې به 30 پر پیجز ولم یا زیاتولی هم ورته شم. کوم ځای نه زیاتولی شم، نیو لیبل، او دې ځای کې ورته دا زیات کړه. یا همدغه ډیټیل کتل غواړئ، ډیټیل باندې به کلیک کړئ، تاسو به هم دې ځای ته راولي. دا مې اوکې کلیک کړو، دا مې اوکې کلیک کړو. همدغه شان موږ یو خبره پاتې شوله، تاسو به آپشن ته راشئ، دې کې فرام لیفټ دی، فرام ټاپ، فرام لیفټ، فرام ټاپ، ډیلیوري ایډرس اینډ ریټرن ایډرس. تاسو کولی شئ چې دغه ته په انچ کې هم فاصله ورکړئ، چې لیفټ خوا نه دې څومره فاصله ولري، ټاپ خوا نه، لیفټ خوا نه او ټاپ خوا نه. صحیح شو. دا مې اوکې کلیک کړو، دا مې ایډ ټو ډاکومنټ ورته واخیستو، ماته اتوماتیکلی لیبل ته به زه راشم، دا مې 30 اخیستی نیو ډاکومنټ، اوکې دا مې سره راغی. صحیح شو. نو زما چې څومره ضرورت دي زه به هغومره پرېږدم. صحیح ده که نه. دا دغه شان کا، دا ورته دغه شان کا، دا دغه شان کا، چې کله مو پرنټ آوټ وباسه بیا قینچي کوئ. صحیح ده. ډسټریبیوټ روز. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره میلینګز ټیب کریټ کړو.